ته په خپل کور کې بیګانه یې. د هغه ښار کوڅې چې ته پکې زیږېدلی یې اوس له نابلدو عسکرو ډکې دي او دا عسکر تا ته په شکمن نظر ګوري. ته قانون مراعاتوې، یو بې ازاره انسان یې، له خپلې غریبۍ سره دې کار دی. خو ریاست او سیستم تا ته د یوه باعزته وګړي په سترګه نه ګوري. د دوی په نظر ته یو امنیتي ګواښ یې. له تا سره ستا د نوم، لباس او ظاهري بڼې پر اساس تبعیضي چلند کوي. پر هر چک پوینټ تا ذلیلوي. دوی له تا هر څه لوټلی دي. یوازینی شی چې در پاته دی هغه ستا ابرو او عزت دی. خو کرار دوی هڅه کوي چې ستا دا وروستۍ سرمایه هم له تا واخلي. دا د کوټې، پېښور او کندهار یا کابل کیسه نه ده. دا په 1980 کلونو کې په امریکا کې د تورپوستو امریکایانو کیسه ده. دا کیسه موږ ته ځکه مهمه ده چې موږ نن هم تر هغه په لا بدتر تورتم کې ژوند تېروو چې امریکایي تورپوستان نیمه پېړۍ مخکې ورسره لاس او ګریوان ول. د ظلم او جبر پر وړاندې د دوی د مبارزې دا کیسه که الهام بخښونکې نه وي، هیښوونکې حتماً ده. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. هغه مهال چې په امریکا کې له تورپوستو امریکایانو دومره کرکه کېده چې حتی یو تورپوستی ماشوم د سپین پوستو ماشومانو ښوونځي ته هم نسوای تللی. د سپین پوستو او تورپوستو ښاري بسونه لا بیل ول. که به پر لارې یو تورپوستی او سپین پوستی سره مخامخ سول، نو منل سوې قاعده دا وه چې تورپوستی به له پیاده روه سړک ته شوه کېږي چې سپین پوستي ته لاره پرېږدي. د همدې ناانساني چلند پر وړاندې د مارټین لوتر کینګ په نوم د عدم تشدد یوه مبارز د انسانیت او برابرۍ ناره پورته کړه. د دوی غوښتنه دا وه چې یو سپین پوستی انسان پر تورپوستی انسان هیڅ برتري نه لري. مارټین لوتر کینګ دا برابري د سولې او عدم تشدد له لارې غوښته. د دوی د ډلې شعار دا و چې که څوک دې د مخ پر یو طرف په څپېړه ووایي، ته دا بل طرف هم ور وړاندې کړه. د مارټین لوتر کینګ پلویان په زرګونو ول. د دوی د مدني حقوقو غورځنګ دومره محبوبیت پیدا کړی و چې تورپوستان خو پرېږده، حتی په سپین پوستو امریکایانو کې هم پلویان او خواخوږي درلودل. خو دا سړی یې مخالف و. دا مالکم ایکس نومیږي. د ده شعار دا و چې خپل حقه حقوق له چا په خیرات کې مه غواړه، پر خپله خاوره د بل اختیار مه منه. کوم ریاست چې تا د ځان نه بولې، ته هم د ځان مه بوله. مطلب یې دا و چې ګلخان له ځانه مه جوړوه. د مالکم ایکس شعار دا و چې که څوک دې پر مخ په څپېړه ووایي، لاس یې داسې ورمات کړه چې بیا دا لاس پر بل چا د پورته کېدو نه وي. خو د دې دومره غیظ او غضب علت څه و؟ مالکم ایکس اخر ولې دومره غوسه و؟ When the dog attacks you, you get that dog, 2-legged dog or 4-legged dog. مالکم ایکس 4 کلن و چې د سپین پوستو نېشنلستانو یوې ډلې د دوی کور ته اور واچاوه. 2 کاله وروسته بیا د ده پلار په مرموز ډول ووژل سو. دی پر 6 کلنۍ د پلار له مینې او سرپرستۍ بې برخې سو. کونډې مور ته د مالکم په شمول د 8 یتیمانو پالنه ورله غاړې سوه او په ورته وخت کې ټوله ورځ به پر دولتي ادارو ګرځېده چې د خپل مړه میړه لپاره انصاف وغواړي. خو حکومت ویل چې دا لیونۍ ده. د رواني ناروغانو په یوه روغتون کې یې بندي کړه. د مالکم د پلار مړینه یې ځانوژنه وبلل او دا قضیه یې د تل لپاره بنده کړه. له هماغه وخته مالکم غوښتل چې زده کړې وکړي او له ځانه وکیل جوړ کړي چې د خپلې مور غوندې د بېوسه او بېکسه انسانانو د حقوقو دفاع وکړي. په ماشومتوب کې د خپل ښوونځي یوه سپین پوستي ښوونکي ته ویلي وه چې دی غواړي چې وکیل سي، خو ښوونکي یې مسخره کړی و چې په تور پوست وکالت نه کېږي او دا خوب باید د تل لپاره له سره وباسي. دې خبرې یې له زده کړو زړه ورمات کړ. په هماغه 8م ټولګي کې یې مکتب پرېښود او په ځوانۍ کې په نشو رشد سو. د کوڅه ډبه بدماشانو په ډله کې شامل سو. د خلکو کورونه او دکانونه یې لوټل او بیا یوه ورځ د خپل نږدې ملګري جارویس سره یو ځای پر غلا ونیول سو او په 8 کلن زندان محکوم سو. د زندان په شپو کې یوه میرزۍ خور ایجا ځینې وختونه لیدو او پوښتنې ته راتله. په زندان کې له جارویس او نورو ملګرو سره ساعت تیر و. خو بیا یوه ورځ جارویس له دې زندان نه د نارفالک زندان ته منتقل سو.
مالکم خپل خور ایجاد ته زارۍ وکړې چې له حکومته غوښتنه وکړي چې دی هم نارفالک زندان ته منتقل کړي. خور یې د خبره ومنله او د زندان مسؤلانو ته د تبدیلۍ غوښتنلیک وسپاره. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته بالاخره د 1948 میلادي کال د مارچ په میاشت کې مالکم ایکس هم د نارفالک زندان ته ولېږل سو. دې زندان ته بدلیدل د مالکم په ژوند کې یوه تر ټولو مهمه پیښه وه، ځکه دا زندان په امریکا کې هغه وخت له تر ټولو پرمختللو زندانونو څخه و. دې زندان خپله 15 ورځنۍ مجله چاپول، د موسیقۍ ډله یې درلوده او د مناظرو ټیم یې د هارورډ او نورو پوهنتونونو له محصلانو سره سیالۍ کولې. د دې ځانګړتیاوو ترڅنګ دې زندان یو خورا غني کتابتون درلود. جالبه دا ده چې په دې کتابتون کې مالکم ایکس د سعدي شیرازي ګلستان، د حافظ شاعري او د خیام رباعیانې ولوستې. وروسته په یو لیک کې خپل ورور ته لیکي چې زه د شاعرۍ چنجی یم، زه چې خپل د تیر ژوند ژورو تشو ته ګورم یوازې شاعري یې ډکولی سي. په همدې لیک کې د حافظ او خیام څو ژباړل سوي رباعیانې هم لیکلي دي. د زندان د کتابونو په پاڼو کې مالکم د تاریخ په یو بل تاریخ حقیقت او جبر خبر سو. هغه دا چې د تورانو د تاریخ په توره دوره کې سپین پوستو د تورپوستو غلامانو هویت هم محوه کړی و. تورپوستانو د خپل نوم لرلو او اخیستلو اجازه نه درلوده. پر هر غلام به د هغه د مالک یا بادار تخلص په زور ټاپه کېده. د مالکم پلار ته هم د لیټل تخلص له خپلو بادارانو ورپاته و. دا د هغه سپین پوستي بادار نوم و چې د مالکم پلرونه او نیکونه یې د مال غوندې اخیستي او خرڅ کړي ول. په ماشومتوب او ځواني کې د مالکم نوم هم مالکم لیټل و، خو کله چې سیاسي مبارزه پیل کړه لومړی کار یې همدا و چې د غلامۍ دا پړی له ځانه وغورځوي. خپل تخلص یې په ایکس بدل کړ. ایکس لکه د ریاضي هغه مجهول عدد چې قیمت یې ورک وي او وګړی یې په پیدا کولو پسې سرګردانه وي. د مالکم لپاره هم دا ایکس د تاریخ په تورتم کې د ترې تم سوي افریقایي هویت نښه وه. هغه به ویل زه نه پوهېږم چې زما اصلي نوم څه و، ځکه زما ریښې یې ریبلې دي. نو تر څو چې مې خپل رښتینی نوم نه وي موندلی، زه یوازې یو مجهول ایکس یم. د همدې زندان په کتابونو کې مالکم قرآن ولوست. له اسلام سره یې دلچسپي پیدا سوه، خو د دودیز اسلام پر ځای مالکم ایکس د یوې نادرې مذهبي فرقې او نظریې په لومه کې ګیر سو. دا فرقه نیشن اف اسلام یا امت مسلمه نومیږي. دا یو مذهبي سیاسي ګوند دی چې مشري یې هغه وخت ایلاژا محمد کوله. ایلاژا محمد د پیغمبرۍ دعوه هم کړې وه او نورې خورا نادرې نظریې یې درلودې چې په دې خپرونه کې یې څېړل موضوع بلې خواته بیایي. خو هغه مهال چې مالکم ایکس په زندان کې و، ایلاژا محمد خورا ډیر لیکونه ورسره تبادله کړل. مالکم ایکس یې سیاسي مبارزې او اسلام ته دعوت کړ او ورته ویل چې خپل تیر وخت او تیروتنې هېرې کړي، له نشو او غلا د تل لپاره لاس واخلي او خدای ته پر سجده سي. د اسلام په اړه د مالکم ایکس د زده کړې سرچینه همدا لیکونه او د زندان په کتابتون کې آزاده مطالعه وه. مالکم د ایلاژا محمد خبره ومنله، اسلام یې قبول کړ او د تورانو د حقوقو لپاره یې له احساساتو او غصې ډکه مبارزه پیل کړه. تر 7 کلن زندان وروسته مستقیم له نیشن اف اسلام ګوند سره یو ځای سو او سم دستي د همدې ګوند د ویاند په توګه دنده پیل کړه. Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. This is American justice. That's right. This is American democracy. And those of you who are familiar with it know that in America, democracy is hypocrisy. That's right. Now, if I'm wrong, put me in jail. د ویناوې دومره اغېزناکې وې چې په خورا لنډ وخت کې د نیشن اف اسلام ګوند په ټوله امریکا کې د تورانو د حق غوښتنې په یوه قوي ادرس بدل کړ. د همدې ویناو او اغېزناکو تقریرونو په خاطر دی د ګوند تر مشر ایلاژا محمد ډیر مشهور سو، خو دې شهرت په یو ډول د تاوان وکړ. په ګوند کې د نن له د سره رخي او مخالفتونه راپورته سول. بل خوا له ایلاژا محمد سره له نږدې وخت تیرولو وروسته مالکم ایکس د هغه په خورا ډیرو رازونو او جرمونو خبر سو. ایلاژا محمد چې د پیغمبرۍ دعوا هم کړې وه، ځان یې د خدای استازی ګاڼه، خو د خپلو لسګونو ځوانو سکرترانو نجونو سره یې جنسي اړیکې لرلې. خلکو ته د خاکسارۍ تبلیغ کاوه، خو د همدې خلکو په پیسو یې ځان ته د عیش او عشرت ژوند جوړ کړی و. مالکم ایکس دا خبرې رسوا او رسنیزې کړې.
بالاخره د نیشن اف اسلام ګوند مالکم ایکس له دندې ګوښه کړ. د مالکم ایکس او نیشن اف اسلام ګوند لارې سره جلا سوې. په 1944 میلادي کال کې له نیشن اف اسلام ګوند سره تر مخه وروسته مالکم ایکس د حج په سفر د مکې پر لور روان سو. حج د مالکم ایکس په ژوند کې تر ټولو لویه پیښه وه. دلته د تورپوستي، سپینپوستي، بورپوستي او سورپوستي مسلمانان ولیدل چې له یو بل سره اوږه پر اوږه له هر ډول تبعیض پرته یوه خدای ته پر سجده دي. په حج کې مالکم ایکس رښتینی اسلام ته مخامخ سو او د ایلاجا محمد د اسلام پر ځای نړیوال سنی اسلام غوره کړ. قرآن یې ولوست. د قرآن هغه نسخه چې مالکم ایکس له نیشن اف اسلام ګوند څخه تر وتلو وروسته لوستې ده تقریبا پر هره پاڼه یې یاداشتونه او تبصرې لیکلې دي. له همدې امله څېړونکي په دې باور دي چې د قرآن په خورا دقت او ژورتیا مطالعه کړی و. مالکم ایکس اسلام په نړۍ کې د ټولو تبعیضونو پر وړاندې د حل یوازینۍ لاره ګڼله. له همدې امله یې نور خلک هم د اسلام او قرآن مطالعې ته رابلل. یو مشهور کس چې د ده په لارښوونه او له ده څخه په الهام یې اسلام قبول کړ د سوک وهنې نړیوال اتل محمد علي و. Well, I'm a Muslim. Islam is my religion. And it's my intention to try and spread Orthodox Islam among the Afro-American community and people, period, in this country because I think it's the only thing that creates brotherhood. له حج څخه راستنېدونکی مالکم ایکس بدل سوی و. دی اوس الحاج ملک الشهباز و. خو یوازې نوم یې نه و بدل. د ده په فکر کې ژور بدلون راغلی و. دی نور په دې باور و چې د سپین پوستو امریکایانو سره د دوی مبارزه یوازې د تورانو د مدني حقوقو مبارزه نه ده. دا د انساني کرامت مبارزه ده. ملک الشهباز نړیوال سو. هغه سړی چې یو وخت د خپل ښار په کوڅو کې د خپل نوم اخیستلو اجازه نه درلوده اوس د اکسفورډ پوهنتون په تالارونو کې د نړۍ د رهبرانو او مفکرانو سره د تاریخ او فلسفې په اړه مناظرې کوي. په لنډه موده کې یې اوږده سفرونه وکړل. مصر ته ولاړې. د الازهر پوهنتون له امام سره یې ولیدل. نړیوال رهبران او ولسمشران یې راوننګول چې د دوی په حق کې د انساني او اخلاقي وجیبې له مخې غږ پورته کړي. د ده مبارزه اوس د افریقا، اروپا، برطانیې او امریکا د تورپوستانو لپاره وه او هڅه یې پیل کړه چې د دې تیت او پرک تورپوستانو غږونه سره ملګري کړي او د ده د قوم پر وړاندې د امریکا د ظلمونو دوسیه د یوې امریکایي محکمې پر ځای د ملګرو ملتونو تر تالاره ورسوي چې پر نړیواله کچه امریکا ملامته کړي. دې کار یې د امریکا حکومت ته خوند ور نه کړ. هغوی یو احساساتي مالکم ایکس زغملی سوی خو یو ستراتیژیک فکر لرونکی سیاسي او نړیوال ملک الشهباز ورته د زغمولو وړ نه و. له همدې امله دی د اف بی آی یا د پلټونو د فدرالي ادارې لخوا تر دوامداره څار لاندې سو. د ده فعالیتونه د امریکا د ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل. امریکایي رسنیو د ده فعالیتونو ته هیڅ پوښښ نه ورکاوه او یا یې هم په یو مخیز ډول منفي تبلیغات ورپسې کول. دی یې بدمعاش، پخوانی نشهیي او مذهبي توندلارې باله. فبروري 14 1915 د نیویارک د ژمي یوه سړه شپه. ملک الشهباز د یوې درنې چاودنې په غږ له درانه خوبه راویښیږي. کور ته یې لاسي بمونه غورځول سوي دي او 4 ماشومان یې لوڼې یې په خپله کوټه کې بندې دي. ملک الشهباز د اور له لمبو او لوګیو خپل ماشومان او میرمن روغ راوایستل خو دا خبره یې زړه ته تېره وه چې د ده د وژلو فرمان لاسلیک سوی دی. خو پر دې سربیره یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ او په همدې سهار یې په یوه لویه غونډه کې د تیر په څیر له احساساتو ډکه وینا وکړه. په دې غونډه کې د ګډونوالو ته وویل چې خپل مرګ په سترګو ویني خو دی له مرګه نه ډارېږي او پر شا کېږي نه. تر همدې پیښې فقط یوه اونۍ وروسته یې د نیویارک په یوه تالار کې یوې بلې غونډې ته وینا کوله. د دې وینا اورېدو ته یې میرمن او لوڼې هم راغلي دي. د غونډې ویاند اعلان وکړ چې د پروګرام په دې برخه کې الحاج ملک الشهباز ورور ته بلنه ورکوي چې له ګډونوالو سره خپله وینا شریکه کړي. تالار د خلکو له چکچکو او ژوژه ډک سو. ملک الشهباز دریځ ته پورته سو. السلام علیکم. I am at the Audubon Ballroom. Pandemonium is the only word that I can use to describe the scene here.
ملک الشهباز 21 مرمۍ پر سینه وخوړې او په خپلو وینو کې لت پت له دریځه په داسې حالت کې راولوید چې د شهادت ګوته یې د اسمان لوري ته نیولې وه. ملک الشهباز د خپلو ملګرو، کورنۍ، میرمنې او ماشومانو د سترګو په وړاندې ووژل سو، خو قاتلان یې تر نن ورځې پورې سم معلوم نسول. ظاهرا دا کار د د پخواني ګوند نیشن اف اسلام د مشرانو په دستور سوی و، خو هغوی دا ادعاوې بې بنسټه ګڼي. په سبا د نیویارک ټایمز په سرلیکنه کې هغه یو شریر، رواني ناروغ او پر کږه لاره تللی انسان بلل سوی و. ملک الشهباز په غربت کې مړ سو. په مادي میراث کې حتی څو جوړې زړې جامې هم ځینې پاته نه سوې، ځکه د ده ټول لباسونه یې تر مرګ یوه اونۍ مخکې په کور کې د بومي چاودنې او اورلګېدنې له امله سوځېدلي ول او د کورنۍ په دې شپو کې په هوټل کې اوسېده. خو په معنوي لحاظ د ده مبارزه او فکري میراث هغه اساسه ده چې مطالعه یوازې د امریکا تورپوستو مسلمانانو ته نه، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې په تورتم کې راګیرو مظلومو قومونو ته د لارې مشال کېدای سي.